د قند، شکرې یا دیابت ناروغي. دغه مریضي انسان وژلی شي. د انسان نه د هغه سترګې اخیستلی شي. زموږ د سترګو سرمایه رانه اخیستلی شي. زموږ بډوډي یا ګردې چې په فارسي زبان وطنداران ورته وایي تخریبولی شي. موږ د زړه له سکتې یا د مغز له سکتې سره مخامخ کولی شي. وخت چې دا مریضي دومره خطرناکه ده، آیا زه په دې مریضي اخته یم که نه یم؟ او یا د دې مریضي لور ته ور روان یم که نه یم؟ څنګه وپوهېږم؟ نښې او علامې کومې دي؟ ګرانو او خوږو هېوادوالو، بخصوص ما هغه خوږو هېوادوالو چې په کلو بانډو کې ژوند کوئ او ډېر کم لاسرسی لرئ، ډېر کم امکانات لرئ چې خپله درملنه وکړئ. تاسو د ما اصلي مخاطبین یاستئ. زه د دې مریضي په هکله 2 ویډیوګانې تاسو ته جوړوم. یو هم دا اوسنۍ ویډیو ده چې تاسو ته د دې مریضي علامې ښیمه، نښې یې تاسو ته بیانوم چې څنګه موږ وپوهېږو چې آیا زه د شکرې ناروغي لرم که نه، آیا دې خوا ور روان یم که نه، او دا چې که زه دا مریضي دا ناروغي ولرم کومه برخه د ما د بدن او څرنګه دا صدمه ویني او دا تخریبیږي او له منځه ځي. په دې باندې باید تاسو وپوهېږئ. او په دویمه ویډیو کې ډېرې اسانه طریقې د دې چې تاسو خپله درملنه وکړئ په ډېر طبیعي وسایلو باندې، په ډېرو اسانو طریقو باندې خپله درملنه وکړئ. د دې علامې او نښې د دې مریضي کومې دي؟ که تاسو د شپې له خوا نه له 1 یا 2 ځلو نه ډېر څو ځله تش تشناب ته ولاړ شئ، دا معنا یې دا ده چې تاسو په وینه کې قند ډېر ده او تاسو دې مریضي سره مخامخ یاست. همدارنګه تاسو ډوډۍ خورئ ولې لږ وروسته له ډوډۍ نه، له خوړلو نه تاسو بیا د لوږې احساس لرئ. د لوږې احساس ډېر زر درته وروسته له خوړو پیدا کېږي. دا معنا دا ده چې تاسو په وینه کې قند ډېر ده او قند حجراتو ته نه جذبېږي او هلته نه سوځي. تاسو په لږ وخت کې په څو ورځو کې یا په 1 یا 2 هفتو کې خپل وزن بایلئ، ډېر وزن مو راټیټېږي. دا هم علامه د دې مریضي ده. خوله مو وچه احساسوئ، په خوله کې مو په اصطلاح لواب کم وي، خوله مو وچېږي. دا هم علامه د دې مریضي ده، یعنې چې ستاسو بدن کې اوبه کمیږي او وینه ټینګه ده. بل دا چې د تاسو سترګې تیاره تیاره کېږي، یعنې کله داسې احساس کوئ چې د ما سترګې تیاره تیاره کېږي، دید یې کم شوی ده، داسې احساس تاسو ته پیدا کېږي. یا دا چې د تاسو په لاسو کې یا پښو قسمت کې که زخمونه واړه واړه پیدا شي، دا زخمونه زر نه جوړېږي. یو وړوکی زخم ډېره موده دوام کوي تر څو جوړ شي. دا هم علامه د دې ده چې تاسو باید دا ناروغي ولرئ. یا بدن مو خارښ کوي، پوستکی مو خارښ کوي
مختلف قسمتونه د بدن مو خارښ کوي، یا د بغل قسمت لاندې قسمتو کې یا دلته په دې څټ قسمتو کې تور تور داغونه منځته راځي. دا هم یوه علامه د دې مریضي ده. که تاسو یوه دوه یا څو دغه علامې ولرئ، تاسو فوراً ډاکټر ته مراجعه وکړئ چې ډاکټر تاسو معاینه کړي او دا څرګنده کړي چې تاسو آیا په د شکرې په مریضي اخته یاست که نه. اول دا خبره معلومه کړي. دویم دا چې کومه نوعه مریضي. شکره دوه رقمه مریضي لري. یوه ته یې دیابت ټیپ 1 وایي په الماني کې، دوی ته یې دیابت ټیپ 2 وایي، یا ساده یې وایو د شکرې مریضي لومړی رقم، د شکرې مریضي دویم رقم. لومړی رقم یې په اطفالو کې په ځوانانو کې پیدا کیږي او دا هغه وخت پیدا کیږي چې زموږ د مدافعې سیستم، موږ په وجود کې یو مدافعوي سیستم لرو، هغه ته ایمون سیستم وایي. دا ایمون سیستم د انسولین په حجرو چې تولید د انسولین کوي، دا حجرو باندې حمله کوي او دا حجرې له منځه وړي. یعنې زموږ خپل دفاعي سیستم په اشتباه سره غلطي کوي او هغه حجرې چې انسولین تولیدوي هغه له منځه وړي. دې ته په الماني کې اوتو ایمون ارکرانکونګ وایي، یعنې د موږ خپله سیستم مدافعوي د بدن خپلې حجرې سالمې حجرې له منځه وړي او په دې صورت کې دغه مریضي د قند اول رقم یې منځته راځي. دا ډېر په ځوانانو کې او ان په ماشومانو کې دا حالت ډېر لیدل کیږي. دویمه رقم مریضي د شکرې، دا منګه په خپله ځان ته پیدا کوو، خپله غلطي کوو. زمونږ روش د ژوند غلط ده، زمونږ طریقه د ژوند غلطه ده. څه معنا؟ موږ ډېر قندي مواد خورو، موږ ډېر کولینهیدرات ورته وایي، یعنې داسې مواد چې هغه قندي مواد دي، لکه ډوډۍ په قند تبدیلیږي، وریځه په قند تبدیلیږي، کچالو مکروني په قند تبدیلیږي، کیک کلچې ټول په قند تبدیلیږي. موږ او تاسو رنګه اوبه هم څکو. رنګه اوبه 80% قند ده. 80% کې د رنګه اوبو بوره ده، بوره قند ده. موږ دا خورو، یعنې هره ورځ په یو غټه پیمانه قند خورو. او ضمناً موږ سپورت نه کوو، موږ ګرځو نه، پیادهګردي نه کوو، سپورت نه کوو. موږ سبزیجات و میوهجات نه خورو، بخصوص سبزیجات نه خورو او په پریمانه اندازه یې نه خورو. او موږ سګرټ څکوو، یا وعده د موږ او تاسو متاسفانه سګرټ هم څکوو، یا په کلو کې بعضې خلک چلم څکوي. دغه دلایل دي چې موږ د شکرې په مریضي باندې مبتلا کیږو یا مصاب کیږو یا مخامخ کیږو. وخت چې موږ هره ورځ قندي مواد خورو، زموږ پانقراس یو ارګان ده دلته معدې لاندې، ورته پانقراس وایي. دا پانقراس دا انسولین تولیدوي. انسولین یوه ماده ده، یو کیمیاوي ماده ده چې هغه قند مجبوره کوي په وینه کې چې ګرځي،
دا قند مجبوره کوي چې حجرې ته ننوځي او هلته وسوځي، هلته په انرژي تبدیل سي. کوم وخت چې موږ هره ورځ قند خورو، هره ورځ وچه ډوډۍ خورو، دا زموږ پانقراس دومره انسولین تولیدوي چې څو کاله وروسته، 10 کاله، 15 20 کاله وروسته دا ذاتي ستړی کیږي، دا ذاتي مریضیږي، دا نور انسولین نه تولیدوي. وخت چې انسولین تولید نه که او کار یې بس که، موږ او تاسو د قند په مریضي، قند مریضي سره مخامخ کیږو. یعنی موږ مریضیږو ذاتي، موږ د قند مریضي ذاتي لرو. په آلمان کې 7 میلیونه انسانان په دې مریضي مصاب دي، دې مریضي سره مخامخ دي. 90% د دغه 7 میلیونو کسانو شکره مریضي 2م رقم لري، هغه چې موږ او تاسو خپله جوړوو د غلطو خوراکو، غلطو عاداتو په نتیجه کې. او تنها 3 لکه نفر، یعنی ډیره کمه برخه، دغه مرض د شکر اول رقم لري، اول توپې لري، چې له هغې جملې نه 10,000 ماشومان دي چې دا مریضي لري. ګرانو هیوادوالو، وخت چې موږ دا مریضي سره مخامخ سو، نو کومې برخې د موږ بدن صدمه ویني، کومې برخې د موږ بدن موږ هغه ارګانونه له لاسه ورکوو، تنها صدمه نه ویني. اول سترګې، مهمترین ارګان د موږ ته، دا له لاسه ورکوو، دا صدمه ویني. څنګه صدمه ویني؟ موږ په سترګه کې ډیر نري، د ویښتانو په شان نري، په فارسي ورته موی رګ ها وایي، شریانونه لرو، رګونه لرو چې دا سترګې ته وینه رسوي. کوم وخت چې موږ د قند مریضي ولرو، د شکرې مریضي ولرو او په وینه کې د موږ قند ډیر وي، دغه رګونه صدمه ویني، دا التهابي کیږي، پړسوب کوي. دا چې وپړسېد، سترګې ته وینه نه رسیږي یا پوره اندازه نه رسیږي، بنان موږ قرار د سترګې دید له لاسه ورکوو او بالاخره خپل سترګې په کامله توګه له لاسه ورکوو. عین پیښه د موږ ګردو سره کیږي. بډوډي د موږ 200 ګرامه وزن لري، واړه ارګانونه دي. مهمترینه وظیفه موږ او تاسو ته 4 ساعته انجاموي. د موږ وینه تصفیه کوي، پاکوي او ادرار یا تش تشناب ته جوړوي چې موږ ځو تشناب ته، هلته یې خالي کوو. دغه مهم ارګانونه، دا ګردې یا دا بډوډي، دا هم دغه د ویښتانو په شان نازک رګونه لري چې موی رګ ها ورته وایي فارسي زبان وطنداران. دغه رګونه هم صدمه ویني، پړسوب کوي، التهاب کوي، دا زوبلیږي، التهاب کوي. په نتیجه کې ګردې خپل کار له لاسه ورکوي، ګردې زوبلیږي. ضمناً ګردې د بل شي لپاره هم زوبلیږي. وخت چې قند په وینه کې ډیري، ګردې تلاش کوي، کوشش کوي چې دا قند د ادرار له طریق نه، د تش تشناب له لارې وباسي، بنان ډیر تش تشناب جوړوي. وخت چې ډیر تش تشناب جوړ که، ډیر ادرار جوړ که، دې باندې فشار د کار راځي، ډیر کار باید وکړي، بنان خسته کیږي، بنان مریضیږي، بنان موږ خپلې ګردې له لاسه ورکو. بله پیښه موږ سره کیږي، زموږ په لاسو کې او پښو کې به خصوص
واړه واړه زخمونه ایجادېږي. دا واړه زخمونه زر نه جوړېږي او دوام کوي او ضمناً دا د پښو ګوتو قسمتو ته د لاسو ګوتو قسمتو ته وینه کمرسي کوي ځکه وینه د منګه ټینګه ده. بیا هم دلته هم د ویښتو په شان رګونه لرو. دې ویښتانو ته دې رګونو ته هم وینه نه رسیږي یا کم لږ وینه رسیږي. په نتیجه کې دا قسمتونه چې وینه ورته کمه ورسیږي دا توریږي. زمونږ لاس توریږي، زمونږ خپه توریږي. بناهن ډاکټر تصمیم نیسي چې دا تور قسمت باید پرېږ شي. موږ ته نرکوز راکوي، بېهوښي کوي او خپه مو د موږ پښه پرې کوي یا زموږ لاس پرې کوي. البته په تاسف سره تنها دا قسمتو کې دا مسله نه ودرېږي، پورته قسمتو ته هم رسیږي او زموږ د بدن قسمتونه باید پرېږ شي. دا هم د شکرې د مریضي په نتیجه کې ده. او یا منګه د زړه سکته کوو یا د مغز سکته کوو. یعنی یا مو مغز دریږي، دلته یو رګ چوي او خونریزي کیږي، وینه تویږي او یا زړه مو دریږي. ځکه زمونږ د زړه شاوخوا ته چې کومې عضلې دي دلته هم ډېر میده رګونه دي، د ویښته په شان رګونه دي، دا هم بندېږي، دا هم التهاب کوي او همداسې زمونږ په مغز کې. دا ټولې پیښې راځي ولې چې منګه د شکرې مخنیوی نه ده کړی، بېغوري مو کړې ده، د شکرې مریضي سره مخامخ سوي یاست. ښه نو اوس دا پوښتنه منځته راځي چې د مریضي سره منګه څنګه مقابله وکړو، څه وکړو چې د دې مریضي مخنیوی وکړو په خپل وجود کې. هو وطندارانو، همغسې معروفه خبر ده په وطن کې وایي چې که غر هر څومره چې جګ وي په سلې لاره شته. دا مریضي که هر څونه پیچلي، که هر څومره خطرات منګه ته را مخامخ کی، ولې منګه کولی شو چې د هغې درملنه وکړو او مخنیوی وکړو او خطرات یې را ټیټ کړو. دا کار کاملا ممکن ده. دا تاسو په خپل کور کې کولی شئ په ډیرو ابتدایي وسایلو سره او په ډیرو طبیعي وسایلو سره تاسو دا کار کولی شئ. ولې دا ډیسپلین غواړي، تاسو نه انضباط غواړي، تاسو نه کار غواړي، تاسو نه زحمت غواړي. بې زحمته، بې ډیسپلینه هیڅ کار د دنیا سر ته نه رسیږي. په همدې خاطر زه په دویمه ویډیو کې چې په راتلونکو ورځو کې ډېر ژر جوړوم تاسو ته څرګندوم چې کوم اقدامات په کور کې په خپل کور کې تاسو کولی شئ ترسره کړئ، کم سپورتونه باید وکړئ، کم خواړه باید وخورئ، کم خواړه باید ونه خورئ، تر څو چې تاسو دا مریضي تر کنټرول لاندې ولرئ او تاسو له خطراتو سره مخامخ نه کړي. خوږو هیوادوالو، که زما ویډیو تاسو ته جالبه وي او ګټوره یې بولئ، لطف وکئ ویډیو نه ملاتړ وکئ، هغه سبسکرایب کړئ او زنګوله ووهئ، علامه د زنګ ووهئ، تر څو چې د ما ویډیوګانې نورې هم تاسو ته اسانه ورسیږي. یو کار بل هم وکئ، دا ویډیوګانې خپلو ټولو دوستانو ته ولیږئ، خپلو عزیزانو ته یې ولیږئ،
تر څو چې ډېر انسانان ترېنه استفاده وکړي او خپل صحت ترلاسه کړي او خپلې مریضي سره مبارزه وکړی شي. تاسو نه ډېره مننه.